بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات ګرانو کتونکو، ګرانو مینوالو، ستاسو ورور سباوون ننګرهاري نن ځل بیا مو په خدمت کې حاضر یم. روژه یا رمضان، روژه یا رمضان د عبادت، ایثار، لورونې او د قربانۍ میاشت ده. دا د دین اسلام دریم رکن دی. لکه څرنګه چې په مادي عالم کې د نظام او د قانون شتون ضروری دی، همدارنګه کټ مټ په روحاني عالم کې هم د قانون او د نظام یو سلسله قائمه ده. کچېرې په څرګنده توګه باندې ووایو چې زهر د انسان لپاره مضر دي، انسان وژني، نو هر څوک به دا خبره ومني او هر هوښیار انسان به ترې ځان وساتي. همدارنګه ګناه د انسان روح وژني. نو کچېرې د زهرو د اثر ورکول لپاره تریاک مهم دي، همدارنګه یو داسې ځواک چې د روح د قاتل پر وړاندې د روح د حریم ساتنه وکړي هم اړین دی. قدرمنو وروڼو، روژه صرف دا نه چې د خدای پاک د حکم تعمیل دی، بلکې دا په خپل ذات کې د نور عبادت په څېر یا د هغې څخه هم زیات د خدای پاک د هغه عظیم الشان احسان او انعام شکریه هم د کوم چې د قرآن کریم په بڼه د خپل صادق پیغمبر په ذریعه تر موږ پورې راورسو، د کوم په برکت چې مطیع فرمان برداران مؤمنان له تیارو څخه رڼا ته او د جهالت، ذلت او د بدبختۍ او د ګړنګ څخه د کمال او د بشپړتیا معراج ته پورته کړل، د کوم په برکت چې د انسانانو په ترمنځ وحشت په تهذیب او په اخلاقو، جهالت په علم او په پوهې، ناپوهي په دانایی او په حکمت، تیارې په نورانیت باندې بدلې کړې. د روژې مبارکې په برکت باندې زمونږ په بدن کې سکون رامنځته کیږي، زمونږ ذهن او زمونږ زړه ورسره معطر وي. د روژې مبارکې میاشت کې زمونږ ټول حواس د خپلو اعمالو محاسبې لور ته متوجه وي، زمونږ ضمیر، زمونږ وجدان زمونږ په تیر شوي ناسمو اعمالو باندې د ندامت او د افسوس اظهار کوي. زمون خدای پاک څخه ویره نور هم زیات شي، زمون د تقوا ګراف دومره لوړ شي چې ساري په نور وختونو کې نه معلومیږي. دا ځکه چې موږ خپل ټول خواهشات، هوا، هوس، خوراک، څښاک، خپل ټول وخت مو د روژې مبارکې په بڼه باندې خدای پاک مغفرت او رحمت او د جهنم د اور د خلاصون څخه اشارو ته وقف کړی وي، ځانګړی کړی وي ورته. قدرمنو وروڼو، د روژې مبارکې په دوران کې زمونږ ضمیر، زمونږ وجدان د ندامت چغې وخي چې تصدیق لپاره یې زمونږ سترګې اوښکې بهوي. د الله پاک کلام سره مو مینه دومره زیاته شي، دومره زیاته شي چې د ورځې ابتدا څخه واخله د ورځې تر انتها پورې، د شپې د ابتدا څخه واخله بیا تر پشملي پورې، کله مو وګونه، کله سترګې، کله مو خوله، یا کله دا ټول په یو ځای د خدای پاک د کلام تلاوت کوي. که هغه چیرې په کور کې د قرآن ختمونه وي، که هغه چیرې په منځونو کې قرآن ویلي، یا د واعظ یا تبلیغ په مجالسو کې، یا هم د تراویح د منځونو په ختمونو کې. خو دا هر څه هغه وخت چې موږ د دې عظیم فرصت څخه ګټه واخلو. دا یو داسې فرصت دی چې ثانیه ثانیه سره زر دي، ډېر قیمتي دي، خو بیا هم دا هغه وخت چې موږ د دې فرصت څخه فایده واخلو. که خدای مکړه دغه میاشت بیا زموږ څخه همداسې ضایع شوه یا همداسې تېره شوه، نو بیا چې څومره هم لاسونه ومروړو بیا دا هیڅ به په لاس رانشي. قدرمنو وروڼو، وایي پخواني خلکو او اسلافو به روژې چې شپږ میاشتې به پاتې شوې، نو خدای پاک ته په دعاګانو باندې به شو چې خدای پاکه موږ د روژې مبارکې میاشت پورې ورسوي، او بیا به د هغې نه بعد به
تر بلې روژې راتګه پورې ټول کال به دا دعاګانې کول چې یا خدای پاکه زمونږ دا روژې قبولې کړې. د روژې مبارکې میاشتې تعلیماتو کې لورونې، ایثار، احساس او د قربانۍ ښې نښې د خدای پاک د خوښ شوي بندګانو ترمنځ ښکاره کیږي. په دې میاشت کې د نورو میاشت په پرتله زموږ مسلمانان وروڼو کې د ایثار او د قربانۍ ماده دومره لوړه وي چې هر چیرې چې وګورې نو د خدای پاک بختور بندګان به د خپلې خولې نوړۍ له خپلو بیچاره او بېوزلو وروڼو سره شریکوي. په پای کې د تاسې ټولو قدرمنو مینهوالو کتونکو وروڼو څخه دا غوښتنه کوم چې د روژې مبارکې میاشتې په روژه ماتو کې خپل هغه بېوزله بیچاره غریبان وروڼه د شهیدانو کورنۍ هېرې نه کړئ او په خپل روژه ماتو کې ځان سره شریک کړئ او خدای پاک سره د جنت سودا وکړئ. ډېره زیاته مننه. ستاسو ورور صباوون ننګرهاري.